د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم د افغانستان ښکلا وستایله. دا چې څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینهوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د افغان لوبډلې پخوانی لوبډلمشر او اوسنی لوبغاړی ګلبدین نایب وایي چې ډېر هیوادونه یې لیدلي دي، خو هغه ښکلا چې افغانستان یې لري بل هیڅ هیواد یې نه لري. ګلبدین نایب چې په هند هیواد کې د ویسټ انډیز او افغانستان ترمنځ د 3 ورځنیو او 3 شلوریزو لوبو تر سره کولو وروسته تازه خپل هیواد ته راستون شوی دی. له هغه وروسته د ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ ته په چکر تللی دی. نوموړي په خپل یو پوسټ کې د افغانستان هوا او ښکلې او طبیعي منظرې ستایلي دي او وایي چې ډېر هیوادونه یې لیدلي دي، خو څه چې افغانستان لري بل کوم هیواد یې نه لري. ګلبدین نایب په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي، خپل وطن ګل وطن. د ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ ته مو له قدرمن ملګري محمد آغا احمدي سره یو ښکلی او خوږ سفر درلود. ما ډېر هیوادونه ولیدل، خو په رښتیا سره باید ووایم هغه هوا او ښکلې طبیعي منظرې چې زموږ هیواد لري هیڅ هیواد یې نه لري د آباد او سوله افغانستان په هیله. د یادولو ده چې ګلبدین نایب په 2019 نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر و چې تر نړیوال جام وروسته د هغه پر ځای راشد خان د ملي لوبډلې لوبډلمشر وټاکل شو. ګلبدین نایب په وروستیو کې د ویسټ انډیز پر وړاندې په هند کې ولوبېده چې هلته یې په ځینو لوبو کې ښه وړتیا هم ښکاره کړه او ښه توپ اچونه یې ترسره کړه. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو درسره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.